السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې چې جوړ روغ او د صحت جامو په تن وي. ملګرو په دې ویډیو کې بس تاسو درو ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فري انټرنټ نه کار واخلئ. خو ملګرو څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د څو ورځو نه مخکې د MTN شرکت فري انټرنټ بالکل قطع کوي او چا نس ویل چې د دې انټرنټ نه استفاده وکړي. خو موږ بیا تاسو ته نوي فایلونه جوړ کړل چې ډیر قوي او قدرتمند فایلونه دي او د هغو په واسطه بیرته HTTP انجکتور بیرته کار وکړي او د هغو په واسطه تاسو بیرته کولی شئ فري انټرنټ استعمال کړئ. نو ملګرو زه ځم تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ فري انټرنټ استعمال کړئ. نو اول باید تاسو HTTP انجکتور خپل په موبایل کې ډاونلوډ کړئ او نصب یې کړئ. دا چې مو نصب کړئ ملګرو، بیا راځو دلته سټارټ، زه دا فعاله کړم. په سټارټ باندې کښېکاږئ تر څو فعاله شي. صبر کو تر څو کنیکټ شي. او ملګرو دغه فایل چې زه تاسو ته نوی پرېږدم، دې په واسطه تاسو کولی شئ چې بالکل فري نت استعمال کړئ. ګورئ ملګرو وصل شو، ګورئ ملګرو وصل شو، انجکتور فایل ماته اوس وصل شو او زه راځم ګورم چې آیا یوټیوب یا بل کومه شبکه خلاصوي که نه. ښه، اول راځو یوټیوب ته، یوټیوب ګورو. نو ملګرو دغه فایل چې دی سرعت یې بالکل ډیر دی او تاسو کولی شئ دغه څخه ګټه واخلئ. نو حتما د فایل لینک تاسو سره په د ډسکریپشن په ویډیو کې پرېږدم او دغه ځای تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. ملګرو که زموږ چینل مو نو سبسکرایب کړئ، حتما یې سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره همدغه رنګه دغه ویډیو شریک کړئ تر څو هغه هم ګټه واخلي. ملګرو اوس کنیکټ شو، همدغه رنګه چې وینئ یوټیوب هم خلاص کړئ، خو کله قطیږي او بیرته وصلیږي. نو دغه فایلونه تازه جوړ شوي دي، خامخا خپل مشکلات لري. نو ملګرو موږ به هره ورځ تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو خپل په چینل کې. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، همدغه رنګه دغه ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.